وکاکه دا څه چل دی راخځي چی کې ده دا ونه ولې رکې ولې ستا ده جګ شی درته وایم ونه ما رکوه ګناه لري دا ولې دې دارو پسې راخیستې خیرات خو به وي دا ونه ستا ده زما نه ده چې د هر چا د خو ګوره ستا نه ده وروره زه خپل کار کوه کاکا ګوره مشر یې رانه زه درته وایم چې دا ونه مه وهه ګناه لري ګناه ګوره دې نه مونږ ډېرې فایدې اخلو څوک یې سوري ته کښېني دا یوه فایده ده او که میوه ونیسي دا یې بله فایده ده په دې باندې وطن ښایسته ښکاري دا مونږ ته اکسیجن راکوي اکسیجن پوهېږي په خبره ای وروره کور کې مې خس نشته تی راته رالیږي واوره چې خس نشته اوس دا شنې ونې وهي ووهه مې مه یې وهه درته وایم ته څوک یې چې ما منې کوې زه ومجاهده وروره ته راشه دا لږ ونیسه ونه وهي ځه ته راشه ځه وکاکه درته وایم چې مه وهه ګوره مشر یې رانه کنې خدا وراسي اوس مې درته لاره ښودله د مشر کشر درته ښیم مړه سم شه نه څنګه سم شم ته ونه وهې او ما ته وایي چې سم شه ولې وهې دا ونه ښه کومه ستا ده وا لکه زما نه ده درته وایم نشي وهلی نشي وهلی شما جنجالتان سر چی هست شما ای مجاهد لالا دا نه دی ده یو داسې غټه ګناه کړې ده چې ډېر خلک یې په خطر کې اچول غوښتل داسې غټه ګناه کړې خالي ونې سره ناست وم ما چی کړي دي نه یوازې ونې ته کېناستم نو بیا د په دې یارۍ باندې څه کول ای مجاهد لالا دا سړی چې دی باید سخت مجازات شي ځکه کوم انسان چې قتل وکړي سزا یې قصاص ده خو دې انسان نه بلکې حیواناتو مرغانو ته هم سخت ګواښ کړی دی هغه یې د مرګ سره مخامخ کړي دي باید داسې انسان چې دی که نه سخته سزا ونی سخته ولې د یوې ونې وهلو دومره غټه سزا هی کاکا ګوره دا ونه وهل چې دي که نه دا ډېره ګناه لري ته په خلکو باندې اکسیجن بندې دا ونه چې ده مونږ ته اکسیجن راکوي قربان دې شمه دا مه وهه ښه دا بوزه مجاهد لالا دا باید ته بوزی ښه بله دقیقا هر کس که درختها رو بزنه باید محکمه شد آفرین بویزه چې درته پته ولګي بیا ونې پولیس د ټولنې خدمتګار